لاس هغه ټوپک پیژنم چې د کم لاس د کم ټوپک د لاسا زما د قام د مشرانو سینې غلبیل غلبیل په وینو رنګې دي زما د ننګ د ملنګانو وینې لکه اوبه د بارانو بهېدې دغه لاس دغه ټوپک دغه مورچا زما د ستړي ژوند د عمر قصه دغه زما د پاره نوې نه ده دغه زما د زمانو تجربه دا ټوپک دغه شپېلۍ دا مړدکې مدام زما د زړه زیګرا وتی دا بارود دغه ګولۍ دغه لوګي زما د هر شهید د سره وتی زما د څومره شهیدانو وینې دغه نظر دغه ګولۍ خوړلي زما د څومره ارمانونو وینې دغه ټوپک دغه شپېلۍ نوستلي دغه لاس دغه ټوپک دغه نظر زما خالو زما आवाज پیژني زما د زړه د رڼا لارې نیسي زما سندره زما ساز پیژني ما چې په کوم لوري قدم اخیستی دغه نظر په هغه لور وتی دی زما شعور چې کله ساه اخیستی د دې ټوپک د خولې نه اور وتی دی دغه لاس دغه ټوپک دغه ګولۍ مدام زما په وینو رنګ راغلی دغه اور دغه نظر دغه خطر زما د قام سره په جنګ راغلی خدا زل دغه دشمن دغه قاتل ما سره ډېره عجیبه کړې ده زما پښتو پورې ټوکې کړي زما پلاشې تماشا کړې ده زما پښتو لا دومره سپکه نه ده چې دا ناشونی ناروا او زغمي پښتون لا دومره بې غیرته نه دی چې په پښتو پورې خندا څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان مونږ بې هنرو پښتنو سره بلها شهیدان څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان غزا شهیدان
نشو چې چا وګټو مونږ د یو جنګه خبر نشو چې چا وګټو مونږ د هرا جنګ راوړه د دنیا شهیدان مونږ د هرا جنګ راوړه د دنیا شهیدان دنیا د خپل یو ارمان یو څلیخه پیژنم په خپلو لاسو مې ښخ کړي د وفا شهیدان مونږ د دې دور د فراق په غاړه مړه د تندې مونږ د دې دور د فراق په غاړه مړه د تندې مونږ د دې دور د تاریخ د کربلا شهیدان مونږ د دې دور د تاریخ د کربلا شهیدان کربلا شهیدان چرته د یو صلیب پورته شي شغله د رڼا په دې تیارو کې د هیر مشه د رڼا شهیدان نن سبا ډېر زورور نه مني رښتیا خبره نن سبا ډېر زورور نه مني رښتیا خبره مونږه په نن سبا کې واخلا خامخا شهیدان مونږه په نن سبا کې واخلا خامخا شهیدان مونږ بې هنرو پښتنو سره بلها څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان غزا Broadcasting